راشي په برکت سره دا بداله باده پادشاه شوله کال ډېر چې اووه مثال ابادۍ خواته روان دی نو د مسلمانانو دواړو هیلې دي خدای مثال کال آباد کړي روان سم دا غوښتنه ده چې په دا لاره کې چې راځي او ته احتیاط وکړي او څه مثال د ژوند خطر کې وانه شي او څه مثال د نظافت هم مراعات کړي ګټه بیا دغه وي چې زموږ میوې به تازه وي بل ملک ته به چارج نه لرو خپل ملک به مو آباد وي د بل چا ته به غوښتنه دغه نه لرو نه به بل ملک ته ځغلو چې موږ سره مرسته وکړي ما غوښتنه دا دی چې دوی کبر نه کوي چا چې د اوبو سره کوي سبا او بل سبا خدای موږ ویني وای دا د اوبو سره داسې بېچاچي کوي په هغه رحمونه نه راباندې کېږي دا خواهش لرو چې په داله کې نور هم د میلیانو ځایونه جوړ شي ښه ښایسته ځایونه جوړ شي کوټې جوړې شي د سرپناه ځایونه جوړ شي دمګړی خو هم فعاله ده خو چې نور خدمات هم موږ میلیانو ته باید وشي چې میلیان راشي ځکه په کندهار کې ښایسته ځای یوازې داله ده چې زیات مینهوال او خلک ورته راځي د ولایت مرستیال والی الحاج حیات الله مبارک صاحب مولوی محمد مبارک صاحب هم ټولو مسؤلینو ته خبره کړې ده چې تاسې دغه د لارې چې کوم معنی شان دي ترافیکي مدیریت او دغه رقم امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست ته ټولو ته یې دا ویلي دي چې تاسې د لارې چې کوم موانع دي زموږ هیوادوال منظره کوي یا ځي د دې اوبو خوښي ښکاره کوي نو د دې هغه موانع شان تاسیس ته کوي پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره